د ماشومانو ځینې ناوړه کړنې یا هم عادتونه. لومړی، کله چې ماشوم دروغ وایي نو د حل لارې یې دا ده: لومړی ماشوم ته ډاډ ورکړئ. ماشوم هغه وخت دروغ وایي چې یا ویرېدلی وي او یا هم د فشار لاندې وي، نو تاسې ډاډ ورکړئ او بیا یې د رښتیا ویلو په ارزښت پوه کړئ. دوهم، کله چې ماشومان ضد کوي نو د حل لاره یې دا ده: د ضد پر مهال ورسره مه ټینګېږئ. ماشوم هغه څه کوي چې هغه یې ویني، نو ډېره مینه ورکړئ. دریم، کله چې ماشومان خپل ورونه وهي نو د حل لاره یې دا ده: د وړو ورونو سره یې مه سموه. ټولو ته یو شان مینه ورکړه، یو پر بل مه غوره کوه. څلورم، کله چې ماشومان په الکترونیکي یا برېښنایي لوبو معتاد وي نو د حل لاره یې دا ده: په تدریجي توګه یې د لوبو ساعتونه راکم کړي. یودم یې پرې مه بندوي، بیا یې ورسره مینه نوره هم زیاتیږي. پنځم، کله چې ماشومان کمزوری شخصیت لري نو د حل لاره یې دا ده: باور ورکړئ، مسؤلیتونه ور وسپارئ، ډاډ ورکړئ. د شخصیت د کمزورۍ احساس مه ورکوئ. مه ورته ووایه چې ته بېزړه یې. رزمي سیالیو ته یې بوځئ. دا ډېر عجیب اغېز پرې لري. شپږم، کله چې ماشومان ستا لاس نه ښکلوي نو د حل لاره یې دا ده: تاسې یې لاس ښکل کړئ چې ستا تقلید وکړي او عادت واخلي. اووم، کله چې ماشومان غلا کوي نو د حل لاره یې دا ده: په غلا پیغور مه ورکوئ. په ګوښهوالي کې نصیحت ورته وکړئ. د غلا اسباب یا لاملونه یې ولټوئ. مادي او معنوي اړتیاوې یې پوره کړئ. اتم، کله چې زوی د ښځو نک یا د ښځو عادتونه کوي نو د حل لاره یې دا ده: له نجونو سره یې ناڅاپه سره کمه کړئ. د نارینه‌وو مجلسونو ته یې بوځئ او هلته یې ډېر کښېنوئ.